امام حلوانی رحمت الله علیه یو لوی بزرگ تر شو ده بخارا شستېده بده شکله بخارا علاقه پرېږدوله بل علاقې ته لوړو نو د هغه کلي چې کوم څه پر بخارا شه د درس او تدریس کوو بیا هغې طالبانو خپل منځ کې مشوره وکړله چې د امیر امام حلوانی رحمت الله علیه استاد سره چې ملاقات ته ورشي نو غون طالبانو د هغې علاقې وله لوړلو استاد سره ملاقات ته ورغله خو امام زرنوجي رحمت الله علیه دا نه ورغی بهر کې څو وخت بعد ډېره مینده پرې تېره چې کله امام حلوانی رحمت الله علیه بیا ډېرې مینده پاس د خپل شاګرد امام زرنوجي رحمت الله علیه سره ملاقات وشو بیا پوښتنه ونه وکړله چې پلونکیا طالبه موږ ښې ورځې ښې هو یا موږ ښې کولو بند دی تاسې کله سره غون طالبان راغلي ملاقات ته یې غونډې ملاقات وکړو ته ولې نه راغله بیا ده ورته وویل چې استاد مو کې ځکه بیمار او مو د خدمت کوو د خدمت نه زه لیان وم چې ته ته مو ملاقات ته دې راغلی وه بیا دغه استاد یوه ډېره عجیبه جمله ورته وفرمیله او دی ورته وفرمیل چې و بچیه یقینا چې د تو په عمر سے ہوئے برکات وي الله پاک عمر سے برکات دیر کو دغه میر خدمت په وجه باندې خو درس او په تدریس شو د برکات نه وي چې ځکه چې تو خپل استاد سره د ربط ختم کړو کټ کړه دو لہذا په درس او تدریس شو د برکات چې الله پاک نه کو دیر زمونږه هغه خویندې زمونږه هغه ورونه چې هاي ویښته مې لاړل ویښته مې خراب شول ویښتونه پریشانه دي یعنی ویښته غورځي ماتیږي اوږدیږي نه لویږي نه سر کې خشکي یا خارښتې نو سالک تیل او شیمپو قدرتی قیمتي جړو بوټونه تیار کړي شوي ضرور یو پیرې استعمال کړئ ویښتو ته ښکلا یوه نوې رڼا یو نوې ځواني یو نوې طاقت سالک تیل او شیمپو سره ورکړئ